بنګالۍ نجلۍ په مجیب باندې مینه شوې ده. څوک ده او د کوم ځای؟ دا کیسه تر پایه وګورئ، زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو تر اخره راسره وګورئ. رابعه حسن چې 19 کاله عمر لري، د بنګلادیش د ډاکې ښار اوسیدونکې ده. وایي چې مجیب زدران پرې خورا اغېزه کړې او زړه یې ترې وړی دی. رابعه خپله کیسه داسې پیلوي: مجیب ما په 2013 کال IPL کې ولید چې هماغه ورځ یې له ما زړه ویوړ. شپه او ورځ به په دې فکر کې وم چې څنګه له مجیب سره وصل شم او خبرې ورسره وکړم. ما ډېر کوششونه وکړل تر څو د فیسبوک له لارې مجیب سره اړیکه ټینګه کړم، خو بریالی نه شوم. د قسمت کارونو ته وګوره، په هماغه وخت کې افغانستان له بنګلادیش سره سیریز ونیو، نو زه دومره خوشحاله وم چې په خوله یې نشم بیانولی. هر وخت به مې سیریز ته شپې او ورځې شمارلې. کله چې سیریز پیل شو، ما د مجیب په جادوګرانه څیرې په لیدلو دوباره مې پرې زړه وبایله. په هماغه وخت کې مې وغوښتل چې له مجیب سره له نږدې ملاقات وکړم او ورسره خبرې وکړم، خو بدبختانه بریالی نه شوم. رابعه د خپل مینې کیسه را لنډوي او وایي چې په اوسنۍ سریز کې د مجیب د لیدلو لپاره هره ورځ لوبغاړي ته راځم او دا مې تر ټولو لوی ارمان دی چې له مجیب سره له نږدې وګورم او خبرې ورسره وکړم. رابعه وایي چې که مجیب یې د واده وړاندیز ومني نو زه تیاره یم او چې مجیب هر چیرته اوسیږي ورسره ځم، ان که خپل کلي ته هم ځي ورسره ځم. رابعه وایي مجیب جادوګرانه څیره لري او د هر چا زړه له ځانه سره وړي. دا وایي نور مې د سفر کاسه ماته ده او غواړم چې له مجیب سره نږدې وګورم او ورسره ملاقات وکړم. مجیب زدران د بنګلادیش سره په لوبه کې په توپاني بال سره د خپلو مینوالو ته خوشحالي وروبخله او افغان لوبډلې یې بریا ته ورسوله. دا هغه معلومات وو چې د مجیب د مینې کیسه یې بیانه کړې وه. درنو دوستانو، زموږ ویډیو سره شیر او چینل سبسکرایب